تخت د سلیمان درته سپارم خو زیبه نه، تخت د سلیمان درته سپارم خو زیبه نه، زړه درته په دې تلي کې ږدم خو زیبه نه. تا ته که خپل ځان لکه سپوږمۍ وي ښکاره شوی، تا ته که خپل ځان لکه سپوږمۍ وي ښکاره شوی، زه په تندین مر درته راوړم خو زیبه نه. ووایه قیمت دی د یوې ادا، ووایه قیمت دی د یوې ادا، نن درته ډالرې در شمارم خو زیبه نه. تا که مې خوند واخیسته د مینې د سنګل، تا که مې خوند واخیسته د مینې د سنګل، بیا به دې په زور باندې شړم خو زیبه نه. دومره مې زمزم ته د سرو اوښکو ګورمه، نن در باندې نوي شراب څښم خو زیبه نه. عمر پس راغلی یې کوډلې ته د زړه، عمر پس راغلی یې کوډلې ته د زړه، ته صدف که ډېر ووایي چې ځم خو زیبه نه. السلام علیکم ملګرو، پروګرام دی غزلزار او زه یم غازي نادان. په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به ښه یئ، خوشحاله به یئ او د ژوند په ښو شیبو کې به یئ. قدرمنو، د دیر د سیمې د شیرګړ سره تعلق ساتونکي ښاغلی میا ایوب صدف صاحب را سره نن په غزلزار کې ناستې کوي. نن به د دې سره خبرې کوو، د دې ژوند به پوښتو، د دې چې کومه ستړي دي د ادب د پښتو ادب دپاره یې کار کړی دی، په دې به هم رڼا اچو، ورسره به شعرونه هم روانوي اورو او دغه سلسله به روانه وي. د ټول نه مخکې خو میا ایوب صدف صاحب تاسو ته په خپل پروګرام غزلزار کې ډېر زیات هرکلی او مینه ویم. ډیره مننه غازي نادان، ډیر زیات خوشحاله شوم ستاسو سره ملاقات هم وشو. ستاسو ډیره ښه هڅې دي، ډیر زیات ستاسو دا پروګرام زه ګورم نو ډیر زیات په کامیابۍ سره روان دی او انشاءالله زموږ نه چې څومره کیدای شي موږ به ورسره هم تعاون کوو، مدد به ورسره کوو او اپریشیټ کوو ستاسو دا پروګرام. او د پښتو خدمت دی، د پښتو ژبې خدمت دی، پښتو ادب خدمت دی او ستاسو دا کړاو زه وینم نو حوصله در کوم، داد در کوم. ډیره مننه. ډیره مننه ایوب صدف صاحب. دا راته ووایي چې ستاسو ژوند نن سبا څنګه روان دی؟ ژوند خو بس روان دی، شکر دی، ښه دی. لکه بیسیکلی خو زه د دیر یم او په دیر کې بیا د میدان یم، چونکې واته کالونه زه شیرګړ کې پاتې کېږم او زما مصروفیت دی زه پېښور کې د پاتې کېږم. یو تحریک دی د پښتنو د یووالي، امن او پرمختګ دپاره کار کوي، د بنیادي حقوقو دپاره کار کوي، د هغې سره وابسته یم او په هغې کې زه ادبي هلې ځلې کوم. یو مجله هم چاپ کړه د بڼ په نامه باندې، نو ام ادبي تنده ماتېږي او ژوند روان دی، نو ښه روان دی. ډېره زیاته ښه ده. ایوب صدف صاحب دا راته ووایئ چې تاسو ته کله دا پته ولګېده چې یاره دننه یو صدف دی، یو شاعر دی، لیکوال دی، د شاعرۍ آغاز تاسو کله کړی؟ ډېر ښه سوال هم وکړو. وایي چې شاعر یو جوړېږي یو پیدا کېږي، نو کم شاعر چې پیدا شي نو هغه فطرتي شاعر او کم چې جوړ شو نو وخت سره ختم شي. نو چونکې ما ته په کور کې ماحول او زما خوش قسمتي ده، دلاور منصور زه د هغه کشر ورور یم، نو بل سایل صاحب سره زما استاد دی، ادبي استاد دی، د هغه سره ناستې پاستې او دغه صحبت او دغه ناستې پاستې وو. نو شوق خو زما ډېر د وړوکوالي نه خو د شپږم اووم جومات نه ما لیک کړی د شعر و ادب د میدان ته راغلی یم. ډېره زیاته ښه ده. ایوب صدف صاحب بلا موده وشوه چې تاسو دغه شعر لیکئ، کار کوئ پښتو ادب دپاره. دا راته ووایئ چې تاسو څه کار کړی دی؟ لکه دغه خو به ما ته پته چې تاسو څه کړي دي، خو زموږ داسې ډېر مینهوال دي چې هغوی ته به پته نه وي څومره کار مو کړی دی، په څه کې مو کار کړی دی. دا پکې هم زیاته کوي چې ستاسو کوم کتاب که چاپي په هغې باندې هم را سره رڼا واچوئ. ډېره مننه غازي نادان صاحب. اولې کې خدای چې شاعري کول دي، بیا هغه علاقایي هغه ادبي ټولنې په هغې کې ټولنې هم جوړې کړي دي، ورانې کړي هم دي، جوړې کړي هم دي، داسې د پروسس د دې دغه نه راتېر شوي یو. نو بیا یو وخت داسې راغی چې د کتاب مرحله راله، نو کتاب په کال 2000 کې زما لومبنی کتاب په لمبو کې انتظار هغه چاپ شو. بیا د شاعرانو د ادبي ملګرو هغه داد او هغه حوصله وه چې زه دویم کتاب ته واستولم. په کال 2018 کې تقریبا دویم کتاب زما راغی لونګ کرمه، 2010 کې بخښنه غواړم، او په 2018 کې اوس زما دریم کتاب چاپ شو، اوس مې زړه د کاڼي شو. نو دغه
منډه دغه کوشش دی چې کوي لګي مخکې ځو. ډېر زیاته ښه ده. ایوب صدف صاحب ستاسو 3 کتابه چاپ دي، خدا راته ووایي چې تاسو دغه کتابونو کې ډېر لیک چې کم دی د څه کړی دی، د خوښې صنف مو څه دی، زیات مټ مو په څه باندې خلاص دی، نظم دی که غزل دی؟ نو ما خو په 1000 مټ لیکل کړي دي. زیات وایي شاعر اوله چې غزل دغه لیکي نو اول په شعر باندې تبازمایي کوي که نه، نو همدغه شان غزل زما د طبعي څیز دی، د طبعي مې دی غزل، خو د غزل سره سره ما په نظم لیکلی، سندره مې لیکل، قطعه مې لیکل، نو دا اسناب چې کوم دي نو دا هم ما چېړلي دي او کار مې پې کړی دی. ډېره زیاته ښه ده. ایوب صدف صاحب تاسو به هم د بلا خلکو استاذ یې، ستاسو به شاګردان هم وي، خدا راته ووایي چې ستاسو کوم داسې یو شخصیت دی چې هغه ستاسو استاذ دی، تاسو یې منئ چې یاره دا سړی زما استاذ دی؟ په روحاني دنیا کې که مونږ خبرو وکړو نو خیر زه خو ډېر ګناهګار او ډېر دغه سړی یم، خو ډاکټر خان صاحب زما روحاني استاد دی او ادبي استادان چونکې په باقاعدګۍ سره رحمت شاه سایل صاحب زما استاد دی او زما بل استاد چې کوم دی نو دلاور منصور صاحب دی چې دغه د شعر نه ما ډېر څه زده کړي، د سایل صاحب د ناستې پاستې نه ما ډېر څه زده کړي. ایوب صاحب دا راته ووایي چې ادبي تنظیمونو خو به تاسو هم په خپله هم چلوئ، نورو ته به هم ځئ، نو دغه کم تنظیمونه دي چې ستاسو د هغې سره اړیکې دي؟ په شروع کې میدان پښتو ادبي جرګه مونږ جوړه کړې وه، نن هغه یو په یو غټ شکل کې موجوده ده. دغه شان بیا په دیر کې میدان کې شمله ادبي ټولنه ده، میدان شمله ادبي ټولنه، بیا په دیر کې مونږ دیر پښتو ادبي کاروانو په نوم باندې تنظیم دی، 2-3 تنظیمونه نور هم دي، زموږ خپل یو بل سره هغه تړون شته دی، یو بل مشاعرو له تګ دی، داسې سوات ته ځو، پېښور ته راځو، مردان ته راځو، زموږ مشاعرو له هغوی راځي، نو دا یو سلسله ده روانه ده او یو بل سره دغه ادبي دغه کوو. ډېره زیاته ښه ده. صدف صاحب دا یو تپوس کومه، زموږ چې کوم ځوان کل دی شاعري کوي، د هغې نه څومره حده پورې تاسو مطمئن یې چې یاره دا ټیک روان دي که نه؟ یاره جی دا سوشل میډیا چې کله راله که نه نو خبرې بس پینې کوي او نو ما دا سوچو چې یاره هر څه به یوسي ختم به شي، خو سوشل میډیا دومره په تیزۍ سره د خلک را چوت کړو او ډېر د غم کرل، خو د منصور صاحب یو شعر به راته رایاد شي چې سکاړې ماړې پاړې به د غرو نه را وباسي، دا زل هم څه زمري به د جاخو نه را وکاږي که نه، نو په دې کې ټیک ده چې کاړې ماړې پاړې به هم پکې راغلي، خو زمري پکې هم راوتي دي، نو ډېر تکړه کسان شته دی په نوي کل کې، ډېر ښه شعر لیکي او د مبالغې نه که کار نه لمه نو زما مخې ته غازي نادان ناست دی، په کشرانو کې پامیر جان دی، اسماعیل سواتی دی، رضوان الله شمال که زه ذکر نه کوم نو هغه زما ډېر دغه خبره چې د لرغړې سینې یار مې دی او کشر مې دی، داسې نور نو تکړه کسان شته دي. صحیح، ډېره زیاته ښه ده. سره مننه. صدف صاحب خبرې بلا مزه کوي، خو زموږ دغه ملګري چې کوم دي په شعر باندې لږ ډېر مینهوال دي، نو اول خو به داسې کوو چې زما د خوښې یو غزل دی ستاسو، هغه به زموږ دغه مینهوالو ته وایئ او د هغې نه پس به بیا په خپله خوښه ورته غزل او نظمونه وایئ. ډېره مننه. ولې نو دا غزل دی چې که سترګې جنګوو که نظرونه جنګوو، که سترګې جنګوو که نظرونه جنګوو، د سرو غنو د څوکو سره زړونه جنګوو، که سترګې جنګوو که نظرونه جنګوو، د سرو غنو د څوکو سره زړونه جنګوو، او راځي که نه راځي خو په حالاتو به خبر شو، راځي که نه راځي خو په حالاتو به خبر شو، ورځو لږ د سپرلي سره غوږونه جنګوو. مننه. او د دار او د دلدار په اشارو باندې پوهیږو، د دار او د دلدار په اشارو باندې پوهیږو، مونږ یو بل سره لرې نه تارونه جنګوو. ډېر خیر. مننه. او د فکر نه دې وویستم د خېټې جهنمه، د فکر نه دې وویستم د خېټې جهنمه، چې سترګې غړو نو ستا سوچونه جنګوو. ډېر. مننه. او شاعره دا تاسو ته ډالۍ شو چې شاعره زه او ته هم ښه په شاړو باندې سر یو، شاعره زه او ته هم ښه په شاړو باندې سر یو، د چتو د بچو سره بازونه جنګوو.
مونږ وپېژنه وخته مونږ هغه نړیوال یو مونږ وپېژنه وخته مونږ هغه نړیوال یو چې خپل کور کې د بل کور جنګونه جنګوو ډېر مننه او یا نغده مینه راکه او یا نغده مینه واخله یا نغده مینه راکه او یا نغده مینه واخله تر څو به حسابونه کتابونه جنګوو مننه او مقصد چې صدفه مونږ شعر کې هم پیغام د امن غواړو صدفه مونږ شعر کې پیغام د امن غواړو مونږ هغه خلک نه یو چې قانون جنګو ډېر زبردست زمونږ مسافر ملګري چې کوم دي هغې ته به تاسو څه ډالۍ کوئ نو مسافر ملګري چې د نړۍ په هر ګوټ کې دي اول خو سلامونه نیکې هیلې او احترامات او یو څو شعرونه به ورته ډالۍ کوم چې تور مې سپین شو د اوربل وطن ته راشه تور مې سپین شو د اوربل وطن ته راشه او غریبي به کوو خپل وطن ته راشه تور مې سپین شو د اوربل وطن ته راشه او غریبي به کوو خپل وطن ته راشه او دغه سرې شګې څه نه نیسي پاګله دغه سرې شګې څه نه نیسي پاګله که سپرلي غواړې نو ګل وطن ته راشه مننه او ارمانونه به دې ټول درله تسپې کړم ارمانونه به دې ټول درله تسپې کړم ته خو چېرته کې یو ځل وطن ته راشه او کوئی خواب دی خاپیرۍ پکې اوسېږي کوئی کاب دی خاپیرۍ پکې اوسېږي لږ زما د زړه کابل وطن ته راشه کوئی خواب دی خاپیرۍ پکې اوسېږي لږ زما د زړه کابل وطن ته راشه او لکه ګل په خپله څانګه کې تنها یم لکه ګل په خپله څانګه کې تنها یم راماتېږم په غندل وطن ته راشه او کاڼې بوټې دي صدفه لارې ساري کاڼې بوټي د صدف لارې ساري لیونیه پس چل وطن ته راشه پس چل وطن ته الله دې وکړي چې ټول مسافر راشي صدف صاحب نور به څه اورو زه به در سره شریک کوم یو نظم و د ما د کتاب نوم دی اوس مې زړه د کاڼي شو او د دې نظم عنوان هم دی نو دا به زه په تسلسل سره ووایم چې اوس مې زړه د کاڼي شو دړ کوي نه سوی کوي داسې مې داغلی دی سخت مې دې ویستلی دی اوس مې زړه د کاڼې شو نور به بچا نه سوځي نن سوي سبا سوي دغه سوي دا سوي چېرته هغه زړه دی اوس هېڅ نه خبر نه دی اوس او نه زبېرګې کوي دړ کوي نه سوی کوي اوس مې زړه د کاڼې شو نور به بچا نه سوځي او چېرته پخوا به و چرته پخوا به و چا چې به فریاد وکړو غلی شان به وجړېد شین شو غریو به ونیو نه اوس شین لوګی کوي دړ کوي نه سوی کوي اوس مې زړه د کاڼې شو نور به په چا نه سوځي اوس خو لکه بت هسې غلی شو غرګی هم شو هېڅ هم په خوله نه وایي دارنګه ګونګی هم شو نه اوس خپل پردی کوي دړ کوي نه سوی کوي اوس مې زړه د کاڼې شو نور به په چا نه سوځي نه نوم د ګودر اخلي نه نوم د ګودر اخلي نه کلی په سر اخلي نه اوبه د چینې غواړي او نه هغه مزې غواړي نه سوړه سویلی کوي دړ کوي نه سوی کوي اوس مې زړه د کاڼې شو نور به په چا نه سوځي ما باندې خپل تیل باتی هر سړي سېزلی دي ما نه مې د ژوند سپرلي دې خلکو تروړلی دي هر خاخ مې ازغی کوي دړ کوي نه سوی کوي اوس مې زړه د کاڼې شو نور به په چا نه سوځي دغه نادانان خلک ډېر زیات سادهګان خلک زړه چرته ویریږم زه چرته ویریږم ما له تعویزګې کوي دړ کوي نه سوی کوي اوس مې آخرني بندونه چې ځان ته چې څه ویل ځان ته چې څه ویل دې ځمکې اسمان لیدل ځان ته چې څه ویل دې ځمکې اسمان کتل ماتې وزرې شوې پاتې تې لښکرې شوې هر څه خو خدای کوي ټول کارونه خدای کوي دړ کوي نه سوی کوي اوس مې زړه د کاڼې شو نور به په چا نه سوځي ډېر زبردست صدف صاحب غزل سره شریک کوي مننه بھائی غزل به سره شریک کوم چې دا ځینې خلک د نظر پورې ساته دا ځینې خلک د نظر پورې ساته خو ځینې خلک په ځیګر پورې ساته او چې څوک را پورې وخاندي او نه چاته بربند شو چې څوک را پورې وخاندي او نه چاته بربند شو بچیا خپل خپې د خپل صادر پورې ساته مننه او څوک څنګه بچاته وایي چې دا هم پښتانه ده څوک څنګه بچاته وایي چې دا هم پښتانه ده دوه ګزي لوپټه خو په خپل سر پورې ساته
مننه او مجال شته چې راشي دې مکان ته غل غدویا مجال شته چې راشي دې مکان ته غل غدویا ته دومره قدر وکړه دغه ور پورې ساته ډېر ښه مننه منزل ته رسېدل که دې مقصود وي نو زلمیه منزل ته رسېدل که دې مقصود وي نو زلمیه لمبې لکه پتنګ په خپل وزر پورې ساته او ملګریه سپېڅلې مینار چا سره وکړه ملګریه سپېڅلې مینار چا سره وکړه ښاغلي خواهشات د خپل ټبر پورې ساته مننه او سپرلی دی ګوره ماخله کار دومره له شومتوبه سپرلی دی ګوره ماخله کار دومره له شومتوبه ګلابه چېرته ګل نیم خو ډنډر پورې ساته او دا شعر خصوصي ټولو ملګرو ته تاسو ته سپیشل ډالې چې بچیا وس مو نشته زمونږ ډېره غریبي ده بچیا وس مو نشته زمونږ ډېره غریبي ده جامې د یو اختر نه بل اختر پورې ساته او صدفه که د ذات د دایرې نه وتل غواړي صدفه که د ذات د دایرې نه وتل غواړي خپل ځان بیا له دننه نه بهر پورې ساته ډېر زبردست صدف صاحب نور به څه وو نور به در سره یو سندره شریکه کړم او غواړم چې دغه سندره تاسو سره شریکه کړم زما په خپله هم ډېره خوښه ده زما خو خوښه ده چې د چا به خوښه شي که نه خو بهر کې دا سندره چې وخت د مازدیګر ښه وي غاړه د ګودر ښه وي دا چینه به شاړه شي هسې به ویجاړه شي دې سړي ته ووایي دا چینار دې نه وهي دا کار هم هنر غواړي دا کار په هنر کې څه قیسې په زړه کې څه قیسې په سر کې څوک یار ته باڼه وهي څوک یار ته لیمه وهي او دې سړي ته ووایي دا چینار دې نه وهي د وړاندې شعرونه دي چې کله محبت سترګې کله شرارت سترګې کله اشارت سترګې کله ست سترګې دومره سترګې نه پټوي وږ باندې کاڼه وهي دې سړي ته ووایي دا چینار دی نه وهي خوند خو په سپرلي کې وي پیغلې په پټي کې وي ګلې د مین د لاس پروت په سټوکي کې وي دا شړشم دی نه ریبي دا ډۍ دی نه وهي دې سړي ته ووایي دا چینار دی نه وهي دا مې د بیګا د خال دا مې د سبا د خال دا سمې د تیرې د خال سمې د رڼا د خال دوه نیمو ورځو کې دوه پاو رانجه وهي دې سړي ته ووایي دا چینار دی نه وهي دلته د یخنۍ سیلۍ سم سړی سپینۍ سیلۍ داسه جبڼۍ سیلۍ دا د جبګۍ سیلۍ یخه الوځي پیغلې په ساړه وهي دې سړي ته ووایي دا چینار دی نه وهي اخرني بندونه یې شي یاره ما او تا چېرته مننه یاره ما او تا چېرته غواړي دا دنیا چېرته مړه به شو صدفه خو او به نشي دا چېرته هېڅ به یې صدا خلک هسې په ډانګ اوبه وهي دې سړي ته ووایي دا چینار دی نه دې ځای کې یو خبره سپینوي کومه چې اصل روزمره اوبه بیلول دي خو دلته زما مجبوري جوړه شوې ده نو اوبه په ډانګ وهل ډانګ اوبه دلته وایي چې هسې به یې صدا خلک هسې په ډانګ اوبه وهي نو د په ډانګ اوبه وهل نه دي په ډانګ اوبه بیلول دي خو چونکې دلته شاعر ته ازادي مې خو صحیح دغه دا اصطلاح ده نو کله سړی مجبوري شي صحیح صدف صاحب یو کلام به بل واورو او که دغه کلام نه مخکې یو دوه شعر هم شو خوشحالېږم پې یو قطعه به ورته ووایم چې فنکار یم د مینې ولولې پیدا کومه فنکار یم د مینې ولولې پیدا کومه او په یخو زړونو کې جذبې پیدا کومه د وخت د تنهایو او خاموشو مقابله کې د وخت د تنهایو او خاموشو مقابله کې په ګونګو شونډو کې نغمې پیدا کومه او غزل چې وخت چې کله هم راله زخمونه اوبه کړي دي وخت چې کله هم راله زخمونه اوبه کړي دي مونږ په دې اوبو د زړه ګلونه اوبه کړي دي وخت چې کله هم راله زخمونه اوبه کړي دي او مونږ په دې اوبو د زړه ګلونه اوبه کړي دي او بس کا د ملالې اوښکې مه تویوه نورې بس که د ملالې اوښکې مه تویوه نورې او ځان لري په مخ ځینې خالونه اوبه کړي دي مننه او تا ته به وایزه زور معلوم نه وي د مینې تا ته به وایزه زور معلوم نه وي د مینې مونږ پې وزمکې اسمانونه اوبه کړي دي مننه او څنګه چې مو غوښتې هغسې یې کمال خدا دی څنګه چې مو غوښتې هغسې یې کمال خدا دی شکر دی په ځای مو دا خپل زړونه اوبه کړي دي او کله پې پولۍ راخېږي د هر مسافر ورونو دپاره دا شعر چې کله پې پولۍ راخېږي کله پې ماتېږي سختو مزدورو راله لاسونه اوبه کړي دي مننه او ښکاري
شوخي د پکې ښکاري چې سپرلي درنه خوږه بوسه اغستې ده ښکاري چې سپرلي درنه خوږه بوسه اغستې ده دا چې په مخ تر له رنګونه اوبه کړي دي مننه مخ ته چې تا باندې صدفه هر یو خپل غزل ګوا دی تا باندې صدفه هر یو خپل غزل ګوا دی او تا د زړه په وینو خپل شعرونه اوبه کړي دي ډېره مننه صدف صاحب ستاسو ډېره مننه کوو خو په اخره کې که زمونږ دغه مینوالو ته تاسو د څه خبره کول غواړئ ستاسو پیغام نو خوشحاله بشو زه به ورته په یو قطعه کې یو پیغام ورکړم چې دا سترګې استعمال کوي نظرونه استعمال کوي دا سترګې استعمال کوي نظرونه استعمال کوي د بل د زړه دپاره د خپل زړونه استعمال کوي او جوګه نه وي بې علمه ککرۍ د پروازونو که بره الوتل غواړئ ذهنونه استعمال کوي ډېره مننه خوشحاله شوم او ډېر ښایسته پروګرام تاسو را جوړ کړی او زه د دې لایق وګڼم ستاسو هم ډېره مننه او څوک هم چې ګوري هغو ډېره مننه قدرمنو دا موږ سره میا ایوب صدف صاحب چې تاسو واورېدو د دې شعرونه د دې شاعري د دې ژوند د دې ادبي هلې ځلې دغه ټول هر څه دی بیان که د دې 3 کتابه چاپ دي چې په هغې کې یو کتاب اوس مې زړه د کاڼي شو دا ما سره لاس کې دی ملګري ترلاسه کولی هم شي زما چې څومره خیال دی نو دا به په خیبر بازار کې هم انور لالا سره به هم په پېښور پوهنتون کې دا کتاب ترلاسه کوي دی نه علاوه د دې 2 کتابه نور هم دي هغه هم ترلاسه کوي دی پکې باقاعده ذکر وکړو چې څه نومونه دي دا کتابونه ترلاسه کوي چې د دې د ازیار په ځای شي او په خپلو دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ زمونږ مشر ښاغلی مې ایوب صدف صاحب او غازي نادان په دعاګانو کې یاد ساتئ او د مجاهد خان او د رفیع الله په امیر خصوصي مننه کوو چې دغه پروګرام دپاره یې هڅې وکړې مونږ یې رایوځای کړو ډېره مننه آباد اوسئ السلام علیکم